هند افغانستان پر خاوره د پاکستان پوځي رژیم وروستي بریدونه چې د ګڼو ملکي وګړو د شهادت او ټپي کېدو لامل شوي په کلکه غندلي او دا یې د افغانستان د حاکمیت تر پښو لاندې کول بللي. ورته مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دواړه لورې باید خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا پر داسې مهال ده چې د پاکستان یرغلګر پوځي رژیم د وړمې شپې په بریدونو کې 14 هېوادوال شهیدان او 133 ټپیان دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د قطر سفیر ډاکټر مردف القاشوتي په کابل کې د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره د دوړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې کړي چې په ترڅ کې قطر د افغانستان او نړۍ ترمنځ د رغنده تعامل پر دوام ټینګار کړی دی. د تخار امنیه قمندانۍ د تیرو 3 میاشتو پر مهال د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور 15 کسان له نږدې 800 کیلو ګرامه بېلابېلو نشه یي توکو سره یو ځای نیولي او دغه راز یې 132 روږدي د درملنې په موخه کندوز ولایت ته لیږدولي دي. د ټولګټو وزارت وایي چې دا مهال د هیواد په کچه د سړکونو او لویو لارو 4 پروژې تر کار لاندې دي چې له مخې څه باندې 132,000 کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. افغانستان او چین د سوداګرۍ، پانګونې، صنعت او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا لپاره نوې اقتصادي هوکړه لاسلیک کړې. یا د هوکړه د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصادي پراختیا فدراسیون کې د افغانستان استازي محمد یونس مومند پښتون کې لاسلیک شوې ده. د سالنګ لویه لاره د 1415 کال د چنګاښ له 9مې نیټې څخه د بیارغونې چارو له امله تر بلې خبرتیا پورې د ټیلر موټرو پر مخ تړل کیږي. دغه راز واړه موټر کولی شي د ترافیکي اصولو سره سم پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د آریانا افغان هوایي شرکت اعلان کړی چې د سږ کال د حج اداینه په بریالیتوب سره پای ته ورسېده چې په ترڅ کې 6 زره او 210 افغان حاجیان په 450 الوتنو کې له سعودي عربستان هیواد ته راولېږدول شول. د پنجشیر څه باندې 3000 قیراط زمرود د نږدې 200,000 ډالرو په ارزښت په کورنیو سوداګرو وپلورل شول. او د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې د 2023 کال اکتوبر راهیسې په غزا او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي رژیم د بریدونو له امله له 21,000 زیات فلسطیني ماشومان شهیدان شوي او د دغه پیښو عاملین نه دي محاکمه شوي.